سلامونه خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتاني. ملګرو نن ته د واتساپ څلور خوندور اپډیټ درښیم چې دا اپډیټ نوي واتساپ کې راغلی دی او ډېر زیات کاربردي اپډیټس دي. دغه اپډیټ باید تاسو خامخا زده کړئ ځکه چې دا په واتساپ کې ډېر مهم دي. کله مو چې دغه اپډیټونه زده کړل نو تاسو ته واتساپ کارول اسانه کېږي. که چیرې هم بیا کومه ستونزه تاسو ته واتساپ کې پیدا سوه په ډېر اساني باندې حل کولی شئ. چې دا څلور اپډیټ کوم دي دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، تاسو ته مکمل درښیمه. نو که چیرې ویډیو خوښه سوه او ویډیو کې څه معلومات درته حاصل سول نو ویډیو خامخا درسره لایک کړئ او کوشش وکړئ ملګرو زموږ ویډیو په آنلاین ډول وګورئ تر څو موږ ته هم ګټه ورسیږي. ښه نو ملګرو دې لپاره تاسو د واتساپ اپډیټ باندې نوي اپډیټ څخه ځان خبر کړئ. لومړنی اپډیټ هم ملګرو د واتساپ د ګروپ په اړه ده. که چیرې تاسو واتساپ کې یو ګروپ لرئ په هغه ګروپ کې بیا تاسو کولی شئ ملګرو څنګه کوئ د وایس چیټ څنګه کوئ د ټول ګروپ والا سره یې وکړئ. مخکې داسې و ملګرو موږ کولی شو یوازې ټکس میسیجونه په ګروپ کې ټول ګډ وکړو. اوس کولی شو ملګرو په واتساپ په ګروپ کې یعنې وایس چیټ هم په ګډه سره وکړو. څنګه یې کوو ملګرو، دا به تاسو خپل ګروپ راخلاص کړئ. کله چې ګروپ راخلاص کړئ لاندنۍ صفحه ته به راسئ، دا به داسې ملګرو ټینګ ونیسئ. صحیح ده، داسې ټینګ ونیسئ، داسې صفحه پورته راکش کړئ. کله مو ملګرو صفحه پورته راکش کړه هلته لاندې یو اپشن درکوي ملګرو ته لیکلي کنیکټ نو داسې ملګرو تاسو ته درکوي. خو په دې ځای کې که چیرې زه دا وکړم ملګرو بیا زما وایس څنګه کېږي کټ کېږي. داسې تاسو که وکړو ملګرو بیا تاسو کولی شئ په واتساپ کې څنګه کوئ د وایس چیټ وکړئ. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ په واتساپ کې وایس چیټ یا ګروهي چیټ وکړئ. یوازې ملګرو د خپل ګروپ په اخر اول سر ته راشئ او دا داسې ټینګ ونیسئ او پورته یې کش کړئ ملګرو. تاسو بیا کولی شئ وایس چیټ وکړئ. دا هم ملګرو لومړنی اپډیټ و. او دوهم اپډیټ هم ملګرو تاسو کولی شئ په واتساپ کې د خپل پروفایل عکس ملګرو کولی شئ د انسټاګرام له لارې هم ور ولګوئ، کولی شئ د فیسبوک له لارې ولګوئ، کولی شئ نور اوتار یې هم د کارتون شکل ورته وکړئ. نو دې لپاره باید تاسو ملګرو لومړی خپل انسټاګرام یا فیسبوک اکاونټ له چی سره کنیکټ کړی وي له واتساپ لپاره. دې لپاره راشئ سیټینګ درې ټکي وهئ ملګرو، دلته سیټینګ وهئ، سیټینګ ته راشئ ملګرو خپل هغه باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو څه شی وکړئ په خپل پروفایل عکس لاندې چې ایډیټ لیکلی په هغه باندې کلیک وکړئ. نو کله هم ملګرو که چیرې تاسو دلته انسټاګرام یا فیسبوک کنیکټ کړی نو په دغه برخه کې ملګرو تاسو ته څه شي کوي هغه درښکاره کوي. انسټاګرام او د فیسبوک آپشن درکوي لکه څنګه چې ما تاسو ته د سکرین شاټ شیر کړی، تاسو سکرین شاټ ته وګورئ. خو دا بیا هغه شرط کې کېږي ملګرو کله چې تاسو انسټاګرام یا هم هغه فیسبوک له خپل واتساپ سره کنیکټ کړی وي او کولی د کیمرې لارې هم د ګیلري لارې عکس هغه کې دلته کولی شئ اوتار باندې کلیک وکړئ، کولی شئ یو انیمیشن یا هم د کارتون شکل عکس ملګرو تاسو کې څنګه کوئ پکې واچوئ. او که چیرې غوښتله مو چې خپل فیسبوک یا هم انسټاګرام لینک لینک باندې کلیک وکړئ، دلته کولی شئ ملګرو اډ باندې کلیک وکړئ، خپل انسټاګرام ورسره اډ کولی شئ. انسټاګرام اډ کوئ بیا هغې نه وروسته فیسبوک آپشن هم درکوي. ښه نو ملګرو دریم اپډیټ باندې موږ کولی شو که چیرې تاسو په واتساپ کې مثلا زیات خلکو سره چټ کوئ لکه زما واتساپ سره ملګرو یا هم ستاسو واتساپ زیات خلکو سره چټ مو کړی وي یعنې تاسو بیا نشئ کولی خپل فاورټ ملګري پکې پیدا کړئ. مثلا زما واتساپ ته زه ډېر زیات ملګرو سره هره ورځ چټ کومه. که چیرې تاسو هم داسې زیات ملګرو سره چټ کوئ او خپل چټ درڅخه ورک کېږي چې زما فاورټ ملګري کوم دي یعنې زه هغو ملګرو زه باید خامخا جواب ورکړم یعنې یو فامیلي تاسو کولی شئ په واتساپ کې جوړ کړئ. دې لپاره به تاسو راسئ واتساپ ته، دلته به ملګرو پاس برخه کې تاسو وګورئ په دغه برخه کې ملګرو څه لیکلي انډریډ دا فاورټ ته او ګروپ ته. صحیح ده ملګرو، دغه بخش کې تاسو بیا دلته وګورئ تاسو ته د جمع علامه درکوي. کله چې دغه جمع علامه باندې کلیک کړئ مثلا دلته یو نوم ورکړئ، زه ورته لیکم مثلا فرینډ. صحیح ده، فرینډ لیکم ملګرو. کله فرینډ چې ولیکئ دلته اډ پیپل او ګروپ غوندې داسې یو شکل تاسو ته جوړېږي. دلته ملګرو تاسو کولی شئ خپل اډ لیست باندې کوم نفر چې تاسو دي هغه ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دغه څو نفره دلته ورته انتخابوم. کله چې دا انتخاب کړئ دلته په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک کړئ دلته فرینډ چې تاسو ووهئ ملګرو هغه تاسو ته راوړي. ځکه دا اوس ما ته روانه وخت ملګرو چې هغو سره ما د هغه کې چټ نه ده کړی. کله چې تاسو هغوی سره چټ کړی د هغوی چټ لیست ملګرو په دغه برخه کې تاسو ته راوړي. ما ته اوس ملګرو واتساپ مې نوی دی هغه لپاره جوړ کړو دغه اپډیټ لپاره زما بل واتساپ ده په هغې کې تاسو دغسې کې ټول راوړي. که ډیلیټ کوو ملګرو په دغه فرینډ کوم هغه مو چې جوړ کړی هغه ټینګ ونیسئ، دلته ډیلیټ لیکلي ده په دې باندې ډیلیټ وکړئ، دا بېرته ډیلیټ کولی شئ. دا هم ملګرو بل زړه پورې اپډیټ و.
څلورمه وروستۍ اپډیټ د واتساپ بزنس پورې اړه لري. ملګرو واتساپ بزنس کې که چېرې تاسو کاروئ کولی چې د اخري اپډیټ هم په هغې کې زده کړئ. ملګرو هغه اپډیټ داسې ده کله چې تاسو مثلا واتساپ بزنس زیاتره هغه خلک کاروي چې کوم یو تجارت کې یا هم آنلاین بزنس کوي. دا اپډیټ بیا د دې لپاره ده ملګرو کله چې موږ کولی شو خپل پروفایل مکمل څنګه کوو معلوم کړو چې زه د هفتې په ورځ خلاص یم یا د یکشنبې په ورځ زما واتساپ خلاص وي. دې ته ورته نور شیان تاسو دغه کولی شئ. مثلا بس سیټینګ ته سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. دغه ځای کې تاسو ته ملګرو ټولو راځي. مثلا ملګرو ته ما لیکلي مثلا زه هفته او یکشنبه او دوشنبه او سهشنبه او چهارشنبه پنجشنبه ټول زه څنګه یم آنلاین یم یا هم خلاص یم. تاسو هم کولی شئ داسې ملګرو تاسو یو سکیجول ورته جوړ کړئ. زه باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته کولی شئ ما لیکلی 4 ساعته زه هره ورځ څنګه یم خلاص یم. کولی شئ دا د جنس څنګه کې داسې بند هم کوئ کله کولی شئ د کې ټوله آن هم کوئ. نو کولی شئ د کې ملګرو بیرته څنګه کې دا ټول کلیر کړئ. دلته کولی شئ ملګرو اوپن سلیکټ هاورس کوم څه سلیکټ کړي وي هغه ته ښایي کې الویز اوپن یعنې زه همیشه خلاص یم او بعضې ورځې خلاص یم. نو په همدغه طریقه تاسې کولی شئ ملګرو خپل سکیجول جوړ کړئ چې زه په هفتې ورځ خلاص یم یا دوشنبې ورځ زما مغازه یا زما شرکت خلاص ده یا زما واتساپ خلاص ده. یعنې دا د واتساپ تجاري پورې اړه لري. نو په همدغه طریقه تاسو په واتساپ بزنس کې خپل څنګه ده ورځني اوقات معلومولی شئ اټکولی شئ زه په کومه ورځ باندې آنلاین یم. نو دا ملګرو د واتساپ څو مهم اپډیټ هیله ده چې خوښ شوي شی مو تر زده کړی وي. تر بیا پورې په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.